ګران اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پهله حمدالله محب کوو. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي که طالبان دې وضعیت ته هم دا ډول دوام ورکړي نو مجبوریږو چې یرغلیز حالات غوره کړو او د دې لپاره کافي امکانات هم لرو. دغه راز حمدالله محب ویلي په مذاکراتو کې پایلې ته له رسېدو وړاندې د موقت حکومت بحث مطرح کول نظام ړنګولو ته د زمینې مساعدولو په معنا ده. ولسمشر غني نن غرمه مهال ارکي په بلغاریا کې د ریاضیاتو د نړیوالې سیالۍ 2 میډال ګټونکي افغان زده کوونکي د سرو زرو میډال ګټونکی محمد نوري او د برونزو میډال ګټونکی احمد نوري وستایل. خوست نن سهار خوست کې د ځانګړو ځواکونو فرقې ته سخت برید وشو چې جګړې ساعتونو دوام وکړ چې ګڼ مالي او ځاني زیانونه یې واړول. عبدالله د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله په خوست کې د ځانګړو ځواکونو فرقې ته برید غندلی او هغه د هېواد او سولې د دښمنانو کار بللی. زلمي خلیلزاد ویلي چې له دې امله چې د ژمنو سره د تاوتریخوالي کچه نه ده کمه شوې ناهیلی دی. خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره رامنځته شوی فرصت به تل تر تله نه وي. بنګلادیش دیني علماو او مفتیانو په افغانستان کې روانه جګړه حرامه او له شرعي نصوصو سره په ټکر کې بللې. عمران خان د پاکستان لومړی وزیر عمران خان وایي هېواد یې سخت اندېښنه لري چې ګواکې هند د پاکستان د بې ثباته کولو په هڅه کې دی او د دې هدف لپاره د افغانستان له خاورې استفاده کوي. محسن داوړ د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی محسن داوړ وایي پاکستان له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې دغلته محکوم قومونه بې اتفاقه او له یو بلې لرې وساتي. د پېښور په یوه مدرسه کې چاودنه شوې چې لږ تر لږه 7 تنه مړه او لا یو پورته کسان پکې ټپیان شوي. دا پیښه د پېښور ښار په 13 کالونۍ سیمه کې رامنځته شوې. سندرغاړې آریانا سعید په کورونا وایرس سخته شوې او اوس مهال تر درملنې لاندې ده او وروستی خبر دا دی چې افغان مذاکره کوونکی پلاوی وایي د مذاکره کوونکي پلاوي 4 غړي سید سادات منصور نادری فوزیه کوفی عبدالمتین بیگ او کلیم الله نقیبی د یو شمېر اداري چارو او ځینو شخصي مسایلو ته د رسېدنې په موخه په یوې لنډې رخصتۍ کابل ته تللي چې ډېر ژر به د افغانستان د سولې مذاکراتو محل ته راوګرځي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مسپارم. د الله په امان.